مټي یا دنیا یا څه او څه ورپوتې شي. نو دا ګناه کبیره ده. والتولي یوم الزحف، د جنګ په وخت کې تېښته، چې ته تېښته وکړې د جنګ نه وتښتې، د جنګ نه پوشو شو په جهاد کې، د کافر نه په څټ شي، دا ګناه کبیره ده. بالکل به نه تښتې، جهاد په وخت کې به بالکل نه تښتې. ټول صحابه کرام و صحابي په هغه کې ارسي چې اویا زخمونه یې سینې طرف تر وتلي، غشو لګېدلی وو، اویا سیالي کېدلی وو، بیا یې سټ نه ورډوله چې یا د څانګ کړه وه یا د شا وه، ملې طرف ته چوک شو، ملې طرف ته یو زخم هم موجود نه و، ځکه چې خلکو ته پاته چې والتولي یوم الزحف، جنګ په وخت کې پوشو تخول یا د دښمن ته سټ ورډول، دا ګناه کبیره ده، دې نه به اولیا ویاست. وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، هغه مؤمنې ښځې چې ناخبره ښځې دي، باندې ته تور پورې کوي، لکه موږ په دا خوست کې موږ تور نه پورې کوو، وچ پوچ په